الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبره رسیدلې و چې د عبد الله ابن زبیر سل غلامان او د هر غلام سره په خبره باندې پویدو نو ډیر یو فصیح او بلیغ انسان ده. د نبی صلی الله علیه وسلم د ترور د زویو ده او د دنیا کار به کله وړاندې شو په دومره خسته کیفیت او انداز باندې به کولو خلکو بده شي ویلې چې دا سړی سره د دنیا په کار کې مهارت لري، شرط دین کې ماهر بني او چې په بل طرف باندې دین له وړاندې شو به د شاجبه کارنامې وکړي چې انسان بده شي تصور او ګمان ور باندې وکړي چې دا سره د دین په کار باندې کوي، شرط د دنیا په کار نه هر کار کې د ټولو مخکې انسانان ودا. نسب هم ډیر وشته، مور اسماء نومې ده د ابوبکر رضی الله عنه لور او دې طرف باندې والد شه زبیر چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی د صفیه او زبیر ابن عوام جنتی صحابي. کله چې عبد الله ابن زبیر دغه نه مخکې د نور مسائل نو دا صرف د مکی یو مؤقت وخت د لپاره حکمرانو قتل او قتال او جګړې مګړې چې وشوي د یزید چې د وفات مسله راځي به په ټول جهان باندې شو، خو دغه باوجود هم جنگونه کېدل او ډیر خلک دی خلل لکه نعمان ابن بشیر دی، زفار دی، عبدالرحمن ابن جعدی دی او د دې یزید چې څومره دیوالان او عبید الله ابن زید دی او بازنور د سیملګری لکه خالد ابن یزید دی او مروان دی د مدینه منورې نه لاړه په طرف د شام باندې دمشق الته دیریو مرکزونه جوړ کړل. بصره باندې ولی وټا کو حارث دغه نور سه به خپل وټا کو مصعب ابن زبیر او مدینه منوره باندې عبد الله ابن یزید په نوم باندې وری حکومت د مقرر کې چې ته په دې ځای کې اوسېږي. د جانب مقابل اختلاف دې کې راغی چې امیر څوک وټا کو یو کس یادول بلبل یادو د فلسطین بادشاہ راغی ویل چې زما خو خدای خالد ابن یزید وټا کوي دې علاقې د مسؤل او مشر عبید الله ابن زید ویل چې دا خو کشر بشیر بلکې مروان ټاکل وکړ دی چې خو عالم دی او بل دا چې دا ډیر مشهور انسان دی، حکومتونه هم کړی دي. خیر دې دنه دی ورسته خالد ابن یزید شو به د سعید ابن عاص ودا ترتیب دی سیدا په دې منځ کې د مروان د وجلو مسله هغه په دې طریقې چې د خالد ابن یزید د مرګ مسله هغه په درته چې پروګرام برابرۍ د امړ کی منصب حکومت خپل بشیر پری دی. هغه خپل مور له ویل امینه لا چې د یزید د نکاح ورسته د وفات ورسته د سره په نکاح کې وا وېزا زب ورته کار برابر کم د شپې سره 15 چې د په دې لاسونو او خپل باندې زور راوسو. مروان دغه نه مرش کینې نیک انسانو تر دې پورې چې امام بخاری رحمت الله علیه ته ډېر روایت نقل کړي دي، خاص کر هغه مسله د دې ستري منګه ذکر کړل چې سړی دی خوروانې دو د بوکس باندې اوالو ارزه چې ورمانه و شو ما دا کار کړی د رسول الله د حدیث د وشي. زید ابن ثابت ورته دا واړو سورته مو بلکې سوره تور او سوره دخان او سوره مرسلات او سوره قاف دا ویل پکار دي. انکار وکړ خپل مسلې نه متوجي شو د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث چې دا اوس عمل کړه او سر پکار دي. اگر کدي خو ځما خپل راي ده خپل خو حدیث د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی. د جمعې پرځ باندې دوه رکعات منځ کوي د مروان پولیس نه پرې خو دوه غریب باعث پدې شو چې د مرکات منځ کو مروان ایس ورته ونه ویل ځکه دا حدیث متبع دی او به چکلا اختر منزل لاړ په دې مروان باندې صخره د موکی چې موږ به کومه مسله باندې پیګو او کومه مسله کې موږ له علم دې شته هغه ډیره پوهه ده او ډیره اوچته په نسبت سره د خبرې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، بلکې هغه به د شی عملو چې منبر باندې نه کینې سو اولی منځ کو ورسې به خطبه تاسو بلاکس کاروږي چې اول تاسو د خطبه کوي مروان ورته ویلې وي دغه وجه دار چې داخله بالکل به منګلا غوګ نګدي او دا حقیقت مو څخه دوی د اسباب برابر کړي چې کله به د مونږ شو به خلکو ته حرکت کو دلته به کنه سنور بکار نه دي او نو د خلکو سره موږ بدیږي کینو اې دې مسلې نو رستا به سنور مسائل په دې منځ کې راځي چې دغه تشریح موږ وکړه. د حجاج ابن یوسف تشکیل د مکه په طرف باندې او ال تسخ بریدونه په مکه باندې تر دې چې باغ باندې درې مشه پابندي و رمضان کې راغلو تر ذوالقعده پورې خلق شوی مو ابن زبیر سره د تکلیفونو باوجود مراتو دلته عبد الله صاحب هغه براتلو منځ به کو دي حاتم کو بیرته بتللو مور له ویل چې مور څه صورت حال دی تسلیمي ورکم او کنه جنگ په حق باندې وجنګيږي او په حق باندې نه به تسلیمي ورکوي په حق باندې خویم
په کدا وشو چې په سر باندې مولګي په نور اندامونو مولګي دوه حتی نتیجه دا شو چې دغه سر غوس کې عبدالملک له بوت او د حجون علاقه کې د دې ویفته په اندازه باندې جوړن کړو به عمل د دفن کې به غسل ورته ورکی ځکه چې کله د مسلمانانو په مابین کې وشړې مرشي نه غلبه د غسل اسباب او ترتیب اهل علم فرمایي دا برابرول به پکار دي دا به دور د بیوش مدني منورې له بیلاړو او الته په خلکو باندې سخت الزامونه ولګول حتی دا انس بن مالک د قتل کوشش کوي لیکن الله رب العزت هغه بچ کې او خلاص او اسود بن یزید د عبد الله بن زبیر ویلی و چې تاسو مانو ترور شاګرد د عائشه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه خو دې کعبه بیت الله مبارک څوریدل تانه دی کړي یې رسول الله ورمان کړو علیه السلام کدا قوم د نبی ایمان ولا نبی نو ما دوه دروازې جوړول او د حتیم په داخله او بر چت مې به پر خودو لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام جوړ کړي خو کوز دا کارو کوم خلک وو چې پرون پیغمبر شو نن دا مسلې وکړي دا ما کارو کی په ترتیب باندې وخت لري کول حتی د دې تهداب بنیاد راوخه ته به شکر عبد الملک د حجاج درالو نو ایستا غوی برته ارس وران کړ منصور وخت پکې امام مالک رحمت الله علیه ورته چې دا څلو بیم دین شروع کړی دي خالد چې په رستورو زو دروازه کې خو د ورسې او بادشاہ تیر شوی راغستنی منی لري کړی دی په حد د خلکو ورته به دا چتونه ورکړه او دا مو ویل چې دی بیت الله جوړون کې او جوړول چې کړی دی هغه ابراهيم عليه السلام اگر کده دی مسلې مبارکه د علماء لس اقوال دي نواب سره حسن خان فتح البیان کې ولیکلی رحمه الله او امام جمال الدین قاسمی کې ترجمه دی قول لده او هغه ټول تطبیقات موږ د بیت المقدس د دې مابین سلوي کړه مسافه او غزر کړه ورسې به جوړ کړی شوی د سليمان عليه السلام په واسطه مونږ وی یعقوب عليه السلام جوړ کړی دی او به ترمیم هغه کړی دی په کدا چې عبد الله ابن زبیر هغه شهید شو حکومت ټول د مروان راغی مخکې د عبد الملک دی د مروان حکومت او د عبد الملک دا متغالب په دې حالت باندې چې حقدار نو خو جنگونه کول بچي ورته رب العالمین ورکړل لیکن د غیر سبب په پناه راغل د دلیل به دې باندې چې په دې ټولو بادشاہانو کې چې په ځپات کې دن کې بادشاہ دی هغه څوک دی یوازې رب العالمین دی قران چې تاسو مطالعه کې بار بار ځکه به تاسو وګورئ تزهید په دنیا ذکر کې دنیا نه برغبتی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي تزهید په دنیا دا من ترک ما لا ينفعك في الاخره یو شی په اخره کې تعالی فائدہ نه درکې منصب کې تزهید او په تصویر کې تزهید او په خوراک کې تزهید او شهرت کې تزهید د ټول نه برغبت کېدل قران چې تاسو وګورئ او حدیث چې وګورئ عجیب مثالونه الله رب العزت او رسول الله ذکر کړی د دنیا عیسی علیه السلام فرمایي ودا یو کله به پول باندې خلک تیر شي دا به قمقل انسان چې بده آبادی کوي کله فرمایي چې دا د درې وبدي انسان یې څومره سکه عمره انسان باندې نور تګي کیږي او کله ودا یو خوب دی او کله به ویل ودا د شي مثال لري لکه مردار چې په یوځای کې پرتا را لګ څنګه چې دا پتا اوس په کړه د قشند د دنیا د ماشه د وزر په اندازه باندې د هیڅ الله په وړاندې نشته کوي کافر انسان له قدر نه ور کړي سلف ودا ویلي کله کله به خپل تلاميذ شاګردان راوسه ملګری د مسولونه چې کوم ځای کې غندونه پراتی وي حاجی حقیقت الدنیا د دنیا حقیقت عبد الله بن عمر له نبی صلی الله علیه وسلم ویلی و وېدی کجوره خرما باندې دا سورې ویني د انور ویني وی او ویل کڅین چې دا ټول ورځ ختم شوی د معمولی غونې ځای پای دی د قشان د دنیا کومه پاتې ده ختم نه نور چا تشبیه د اصل سره ور کړی دا مچ کله ورته په بغل باندې کینو معمولی غونې خوراکي ته وی کو تیلاړو جون بیوی خو کزانه پکې وردن نه کینو سم خیال چې دا به ژوندې پاتې شي حدیث مشکات کې نبی صلی الله علیه وسلم د پسرلی د شپتل سره د تشبیه ور کړی دا څاروي چې معمولی غونې اوخري نو وخت به تیر شي نور لبه مودريږي او اعظم به مرای شو کډیر خوراکي وکړي ایسه جوګیر کیږي به سم مثالونه نورم ډیر دي تقریبا یو عالم بده باندې ذکر کړي چې رسول نه پورته مثالونه یې کم دا د دنیا په اړه کې ذکر کړي دي او مقصد په کې دا چې دنیا سره تعلق ساتي ما قران کې رب العالمین فرمایي ودا خلو بدی لحن ولا عبا تشبیه د دنیا د له لعب سره د معنا دا چې هغه زر عب ختميږي عبس ته دم زر ختميږي عبس ته به پیری کارونه دي اصلي کاردار الحيوان لهي الحيوان چې دائمي ژوند دي تام ژوند دي چې غیر ویل شي د اخرت ژوند او غیر پر تیارې کول ذل قرنه بارک رئیس دی ونیک سړی دی مشرق طرف هم لاړ دی مغرب طرف هم لاړ دی سوري کهف کې الله رضا مسله ذکر کړی دا په دې ټول شي کې رب العالمین له محتاج دی او کله چې را واپس کیږي دعوت نه ورته خپل علاقه لږه په دې لار باندې د ملکیږي الله موږ له دا خودل کوي چې ګوره دا سره دي امکانات او سره دي بادشاہي سره دي فوج او دي اوچت علم دي اوچت کارونو به مرګ ور باندې راشي حتی تر دې باجد چې انسان په دنیا کې تیر شي وي اشتري شي انسان وګړي کاش ما د عمرم دا غوي خو چې هغه په دنیا کې پاتې وي او کار کړي وي او کار کول موږ به څو موږ به د عمرونه سي لیکن ارسل بن مر رضی تاسو وګورئ چې محمد رسول الله باندې راغی نو څوک به پاتې شنو
یو شاعر فرمایي وی څو پاتې کېږي نه څو پاتې کېدل نو لکه محمد صلی الله علیه وسلم باندې شوی ځکه په دا ټول انسانیت کې دغه انسان اوچت بل څوک شته نه. ابن جوزی له دشم لیکلي دی اکثر مرد بادشاہانو تاسو وګورئ هغه په مرګ تور باندې او بادشاہان ډېر زر مړ کیږي شاید خو پرې دا به ډېر کم انسانان شي د غوي ژوند د غوي بادشاہان وي او بغیر د تور نه مړ شي او یا د شي درازونه حکومت وکړي. نو دا بادشاہ شو په دې علاقه باندې د مسلمانانو د عبدالملک دی لیکن د دې باوجود باندې به امر راځي او مړ کیږي. الله موږ دا خودل کوي په دې دنیا کې څومره بادشاہان دي حتی که تاسو د ملکونو شمار او حساب وکړئ د مسلمانانو سره په برای نام چې د شپږ 50 ملکونه کم زیاته په دې کې بادشاہ بل مړ او به بادشاہ به دا مړ به بل بادشاہ به مړ معنا دا چې په دې ټول عمر راځي نو خلکو سره لپاره تیاری پکار دي مرګ د پاره د څه کارونه په دې دنیا کې وکړي چې تاسو پر رب العالمین مخله به پیش او کامیاب. مروان شمر عبدالملک بادشاہ شوی د ټول علاقې او د مسلمانانو اتحاد او اتفاق په دمانه راجمش او اسلامي خلافت هم د رب العالمین او رحمت ته کله چې انسان د غیب په لذت او خوان باندې پوي موږ تاسو به پوي نه ځکه موږ له بوخ کاری ګران غو د شی موږ له کاری قاتلان موږ له کاری جدا به قتل او قتال افلام به دا به چې کله انسان د غیب په لذت باندې پوي شي باز به چې کړه دته فوج لري به شي مړ کیږي. عبدالملک ډیر عجیب سړیم دی یو خدای چې سعید ابن مصیب شاګردو د انس ابن مالک شاګردو د ابو هريره شاګردو اق سعید ابن مصیب چې هغه د ابو هريره رضی الله عنه دی او ډیر بزرګ انسان روزي به من ولې تهجد به کول ناسکو د ماسپکین منځلو تر مازیګر پورې به دا ټول وخت په دینه پلون باندې ډکولو اوچت انسان. یو ورځ وته سعید ابن مصیب له ملګری ویل شي یا شیخ زمونږ د ملګری خډیر بزرګ سره دی د دوشنبه پنځشنبه روزم دا نپلونه دی او دا نه غورته ټیک ده هم تقوایی خو لیکن اصلي تقوا د خبرې لري التفکر فی امر الله عز وجل د رب العالمین په کارونه کې به سوچ کول او د قشان د حرام خوري نه ځان ساتل چې انسان ډیر وګد منځونه وکي ډیر روزي ونیسي لیکن د حلال او حرام مابین کې فرق نه کوي د خوراک مابین کې فرق نه چې دا حلال ده که حرام او د رب العالمین په احکاماتو کې سوچ نه کوي وې دي انسان هیڅ ته د الله په نسبت نه کړي نشي جوړېږي. سعید ابن مصیب له ورسې ویلي وکته مړ شي سن ورسې به موږ د مسائل د چانه غواړو د چانه ته پوښتنه کوو ناغه ورته ویلي د عبدالملک ابن مروان نه طالب العلم نه وجدارا چې د مدینه منوره کې وڅوډ تکړه فقها و اوروی ابن زبیر قاسم ابن محمد امام شهاب الدین زهری عبدالملک ابن مروان دا په دې حدیثو باندې ډېر انتهایی ماهر خلک عبد الله بن عمر به واجب خبره کوله وی خلکو بچیره وړي لیکن مروان وزن لپلار راوړي دا څنګه وی خلک بچي وځي دغه نورسه به غلط تربيت ورکړي تربيت په نتیجه کې ورسه به د یو اوچت کمال والا شړې شي او عبدالملک چې هغه مروان بچی دی مروان وی پلار راوړي د مشنتوم نه ډېر انتهایی وکړ شړیو ډېر عجیب شړې تقریبا دیار لسکاله به د حکومت کړي دیار لسکاله او عجیب حکومتونه کړي چې دیني په ډېر خدمتونه کړي د ډېر جهادونه کړي خاص کر په هغه وخت کې د ابوزي علاقه وا کشر له خدا د وخت نمخ کې ایسه د دې ګره کې شپنواله راغو سر کې یو رسم الګر ورته عبدالملک وایش تقول سوي وی اسی تعالی موږ ګور عمر دې کم دی دا ګره دې شپنه شودا ولې وی وجه دا چې د جمعې دی منځونو د تقریرونو د درسونو وې زما دا ګره او سر سپین کی زکه مدرس شکل ته درس شروع کی چې سړی په منبر باندې کینی نو دا سړی د خپل علم د خلکو په وړاندې دي شګدي وې زما مخله ټول علما ناشته او خاص کر چې بيستا تقریر کې علما ناشته او نیکان خلک ناشته وغه په دین باندې بصیرت او پوهه لري اې د خلکو په وړاندې مولانا تقریر به ډېر ګران دی یو خصوصي خانه پوری ده هغه ملک دا کار کیږي او د ملک به دا کار وشو بس تکبیر کوي سم خیره شي منځله یو د خپل ځان د تربيت لپاره د اصلاح لپاره او د ملګرو د اصلاح لپاره د قران او حدیث نه بیان جمع کول او به اغول وړاندې کول او د الله نه بګي دې کې دعاګانې وختره دا ډېر ګران کار دی اې دی وجنه تاسو وګورئ اګه انسانان چې هغه قران او سنت علما دي هغه نه کته پوښتنه کوي چې تاسو په دې ورځ کې سخت ورځ خطرناک ورځ درنده ورځ هغه کوم ورځ ده په دې جمعې ورځ ده تقریر جوړول او به خلکو له پیش کول د سړي د دماغ بالکل بدی کې وبکیږي خلکو به دماغ به کې وبش د خپل عقل وجه خلکو له پیش کول او الحمدلله د دور راغلی شکل انسان اعوذ بالله بسم الله شروع کی د ټکه مخاطبین پیژنې چې دا آشنا په علم باندې کړه دی او که اصل لګي لله الحمد د علم دور دی او دی وکه په علم باندې خبرې کیږي د حدیث دور دی
چې کوم عمل کې خلستانه مطالبه کې چې صاحب حدیث پیش کوي چې کله عمل کې تعالی ازماري حدیث ته وکړي عزت تعالی رسول الله دا حدیث ویما عليه الصلاه والسلام ویمن چې سپینګری کوز موږ د سپینګرتو د پر اساسي بنیادی سبب د رجمي منځونه دي دا درسونه دي چې د ملګرو وړاندې کوو او دا حقیقت هم دی چې سره د خیر خوې بنیاد باندې په منبر باندې کینی به د معلومات کیږي د شپې په دعاګانې ورته غواړي سیدنا و امامنا بهترین مفسر السيد عبد السلام رحمه الله هغه به ویل دا کم درس زه تاسو سبا ترجمه کې کوم ودا د شپې زیو کرت وکړه درې کرت په تهجد کې ځان سره اړوم دا خو چې اوس مونږ بل چاله ناشنو به نه قدر باندې کو چې دا ډېر ښه تقریر وکي او بل ډېر جذباتي تقریر وکړو دی به لاسونه واشتله او بل به وانشتله او د ګور ان تر دوی او د بل رد صح خوند وکي د بل درس خوند وکړو دی بل ونه کو وکته ورته چې صاحب سبا دی 15 منټه ستا خبره ده ته به ګور چې سړی په جړړباد کې میټینګ نشي بیا ګرانه تمامېږي دله کله به چې دله ملمانانو د ورته څلور خبرې کولې اذن ملاقات به سوګراله کوټه کې به سره کېناست د ټول نه مخکې ولنې خبره به ورته دا کول چې آشنا ګورزما مخکې به دروغ نه وای وی وجه دا د دروغجن سړي لپاره بالکل رائے نشته رائے نشته عقل نشته ځکه خدا دروغ وای صفه خبره بدلته کوي او حدیث کې مرضی چې رښتې سړي نجات ورکړي په خلاف د دروغ هغه سړي بربادي صحیح سیده خبره دوی مرتوی چې ګوره د کوم شي سوال ماته نه کړی نه ته به جواب مال نه کوي کله بعض انسانانو کې د شهادتي چې څنګه هم دا شروع شي کنه مشکل چې به تعالی نه بدل لګي وی خبره به خبره عرب متل کې به شکل د انسان عقل پوره شي هغه به خبري کمی کوي دا کم سره چې ډیر غړي کې به پیدا ته پوښه بده چې دا قواقل او جاهل سړی دی وی وجه دار چې ما ګوره زم په شي کې مشغوله ما غنه ماته مو مشغوله په بل شي نو اول ورته دروغ باندې وځي کې دروغجن سړی راي نشتا دویم چې کوم شي باره کې ماته پوښ کړی دغه جواب وکړي چې ته پوښ مې نه کړی جواب وکای نه دریم ورته ویلي وزما مذهب نه کوي په دې کیفیت باندې چې شی ما کې نشته ته لګي چې ته خدا رقم سړی او ته دا رقم سړی با جاهلانو کې دا مسلې متکبرین قمقل چې کله انسان تکبر شروع کوي ته په شپه باندې چې دا په ټولو قمقلانو کې قمقل اوس به تور مثال منګو تاسو کې استعداد نشو دا ټول ملګری دي چې چیرې پلانې سړی او هو ډیر بزرګ دی ډیر متقی دی ډیر اوچت عالم دی داعی دی دا رقم ترې دا لیکن د الله سره موږ اوس تاریخ خرابي لیکل مو خرابي سمو خیال چې دا صفاتونه موږ له پیدا راک بعض جاهلان کوم اقلام به وایي چې او خو رښتیا زم نشي مالم د شی ویل بکار دی شان ورشه کشمیری باره کې خلکو د شي لیکلي دي وېده به د شی ویل کچرته په چوک کې خلک ودري کې ودي شي چې کشمیری اوچت عالم دی او زه عالم نه ونسو او کزما باره کې جاهل الفاظ استعمال کوي چې زه عالم او وېده مالش نقصان نشي راکړي څلورې مې ورته ویلي او دا ډېره بهترینه مسله ده دا خبره ځان سره یاد ساتي دا جنجال چې جوړیږي د قصې نه جوړیږي زما خبره تاله وړي او ستا خبره مال وړي وی آشنا مال به ګوره د خبره نه کوي چې زما د ملګرو مبارکي مال غلط راپور راکې او ما په هغه باندې غوسه کی پاج انسانانو کې فطرت عادتن دا خبره پرته را چې څنګه سره کینی مړ پلاني خود شي ویل واغه د شي ویلي ملمت خو راغله اسما سره بدیږي کې کینستی خو زما د رعیت مبارک د خبره مالونه کې چې زبعیس دي خبر دا باعث دي خبره شي چې ایسه زبد ملګرو باندې ورودانګ زور باندې ډیر مشفقم او دام یاد ساتي عرب فرمای چې کوم سړي د چا خبره تاسو لاړو داسته خبرم انتر ټکوړي دا څلور خبره دروغ بنوي رائے به نشتا ما چې کوم چې ته پوښتنه یې کړې ګوره دغه باره کې مال جواب نه راکړي زما په باره کې بس ما مدح نه کوي او څلورم د شي اسباب برابر و ما چې تر شو پر صبر قوم ورودانګم قتل کوم چاته پوښتنه کړې بهتر سړی څوک دی د درې جوابونه وکړو وی بهتر انسان هغه دی فيه چې پاغه کې تواضع وي مع الرفع یو سړی د اوچت مرتبه والا دی لیکن د دې باوجود هم دا تواضع کوي عاجزي که سړی زموږ وسه عادي سړی کوم څومره عاجزي او کیڅ پیدا پکې نشته خو چې سړی اوچت عالم دی اوچت وزیر دی اوچت والی دی او هغه عاجزي د حق نه خلکو چې رمنه بدا سړی عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی قسم په الله په ټولو علمونو کې چې کوم بهترین علم دی هغه په تاسو باندې پټ پاتې شوی چې هغه تواضع او عاجزي ده کله چې د افق واقع رااله وزما په خپل ځان باره کې دا مسله نه و چې الله رب عزت په ځما مبارک یو آیت سورۃ را نازل کی ما ویل چې چیرته وزما په باره کې محمد رسول الله رب العالمین به خوب کې څه خبره وکي هغه په خدا او چې رب العالمین سورۃ نازل کی الی یوم القیامه موږ تاسو دا بیانو چې عائشہ پاکه ده دې جنا نه کړې دي کې عاجزي و او حدیث کې مرای چې کوم سره تواضع او عاجزي د الله لپاره کې رفعه الله د انسان به څوک چتای او تواضع د اخلاق او دولس ارکان دی یو کې تواضع ده موږ ویلو مخکې حیا ده تواضع ده
صدق دی، څلورم رأفت دی، پنځم صبر دی، شپږم رحمت د الله په مخلوق، وم د صحابه وقار په سره کې ساتل، او اتم د صحابه په نقشه باندې روانېدل، نهم به په دې کار کې ځان نه بندول، لسم د بدګمانۍ نه ځان ساتل، یو لسم د ژبې کنټرول، او دولسم د حسد نه ځان ساتل. وی بهتر سره دی. دویم جواب به د شي وکي و الزهد فيه الزهد مع الرغبه، چې په دکی زهد وی سره د رغبت نه څه معنا، طاقت په دکی موجود دی چې وکړ وکي، لیکن دا ځان رسته کوي. د قتل طاقت لري، د زنا طاقت لري، د غلا طاقت لري، په دې وخت کې ځان رسته کېده، او اینو کوغه حدیث کې مرضی ویلې سل ورعو کل کفی. دا تقوا د شړې په جمعات کې نه سې د خبره کې زنا نه روا غلا نه روا، تقوا دا د چې انسان بالفعل په یوځای کې ګیره شو ځان کې منې کی. او څلور دریم جواب دې شو کو وی چې کله فیصله کینو دا بر انصاف نه کار اخلي. دا معلومات او کې چې کله دې شی امیر شو، موږ د شی امیر نه یو څه فیصله بو چې مال تعالی سو درکې دی ځله ورسوا، او ته دې اختیار منې څنګه لګای. نو دا درې خبرې چې د به کې عاجزي دا سره د اوچتوالي، په دې کې بیرغبتی سره د طاقت نه، او دا چې کله فیصله کې انصاف کوي، ودا صفاتونه شکل بچا کې موجود شي، ودا چې د ډېر انتهایی اوچت بهتر سره دی. عبد الملک ابن مروان له خلکو ویلي ابو الملوک درې څلور زمانه و، کله ورته ابو الولید ویلي. ابو الولید پر ملګری د بچیانو کې اقا بچی دی، دا بچیم کړی دا چې د په وخت کې د مسجد نبوي د توسعه پر اخواله راغلي دي، د امر وکي چې لکه جماعتونه په کوم ځای کې دا ټول تاسو پراخه کوي. اوس خو زموږ حکمرانان دا وایي هغه ځکه سینما جوړ کړو، دلته زنانو لپاره پارک جوړ کړو، الته دا وکړو، دلته دا وکړو، هغه نه کان خلکو نه غوي ویلي جماعتونو کې توسعه مسجد نبوي باندې فیصله وکړه. چې کله فیصله ور باندې وکړو په یو طرف باندې پر اخواله چې راولي الته د نبی صلی الله علیه وسلم قبر د جماعت په منځ کې راځي، د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما، او کني کې په یو طرف باندې پراخي کې په بل طرف باندې کمیږي، سور خرابېږي. فیصله وسدا ټول ملګرو ویل چې بالکل توسيو کا په دې طرف باندې ما سعید ابن مسیب ورته دا کار سره نه منه، قبر خو په دې منځ کې راځي، خو ملګرو اخر دی هغه خاني کې چې دیوال نتی چا پیرو دا په دې منځ کې راشي. هغه ول اسما دا نظر د استاد خوخه په کدا و چې انداز مسله ودا د قبلي په طرف باندې دیوال د ملګرو کنلو بيخي چې ټول دیوال را پریوتو د عائشه رضی الله تعالی عنها د کوټي، دا چې کله را پریوتو نو دا قبرم کې نسو، چې دا قبر کله کې نسو د قبر په داخل کې وګدا خپل انسان د اخبار راخاره شو، جګ جوړه تقریبا دا نوې مساده ده، نوې کال ورسره شوخه شکل دا کار کار شو، خبره کار شو، ټول ملګری حق حیران شو چې الله دا محمد رسول الله بخني، الله مو بګی راګیر نه کی. خلق ورخطا شو، کم فوج وسره کوم ملګری چې وسره په مدینه منوره کې غواغه شروع شو. عروه ابن زبیر په سراغه چې دا ډیرو فقih شړیو، وې تاسو ما پرې دې خپل شوی ورم چې کړه دا خو کتل وې سره سترګې وښ کې لاړې، وې والله قسم په الله چې دا عمر ابن الخطاب پده، وې عمر ابن الخطاب سره زما ناسته ولاړه زما ملګری و، یعنی ما لیدل و کتل مې و دا غب کې ز پیژنم چې کله وکته وې دا عمر ابن الخطاب پده، او حقیقت دې طرف باندې عمر رضی الله عنه دی، نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه دی لګوړان دي طرف لا دغه نور مخکې به نبی صلی الله علیه وسلم بیرته په ماغه طریقه باندې پټ کړه. ای دین دا خبر معلومه شو چې صحابه کرام په دې ځمای کې خودلی شي دي، ان شاء الله دغه بدلونه به تر قیامت پر رب العالمین مشي پاک ساتي، ځکه دا محمد رسول الله ملګری دي، زمنګ د دین مشران دي، د دې وقار او عظمت په زړه کې ساتل، د دې باره کې د شرافت عزت عقیده ساتل، دا ایمان او د دوی سره دښمنی کول دا ګوره بیماری ده. خدا خبره مې یاد ساتي، ډیر انسانان چې وي صحابه دي او صحابه دي موږ صحابه دي پاک او چې دا کله دا اقوال وګوري، دایره یو ګوري او دا مسلې وګوري، ټول د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره پټه کار راغلي. صحابه کرام په دې طرف باندې لاړ دي او د په دې بل طرف باندې خبره شروع کړي، هغه په طرف د مشرق لاړ دي، دوی د مغرب په سر روان دي، او چې غم دا و چې موږ د صحابه دي پاکو صحابه باندې ځان قربانو، دا خالص دروغ دي. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې کله سړی په زړه کې د ظریف اندازه صحابه سره دښمنی وساتي او بیر عمر ابن الخطاب سره دا سړی زنديق او بیمانه دي، دې خلکو تذکرہ په دې مجلس کې پکار ده، ودا عمر ابن الخطاب دی رضی الله تعالی عنه. دا تاریخ مناقب مخکې اجمالی مو تاسو ویلی وو، د څو کسانو بدلونه په قبرونو کې الله نه خوري کوي، یو به کې انبیا دي، صحابه کرام دي، شهدا دي، اکثر قارئین د قران دي، طالب العلم،
او اهل علم فرمایي مؤذنین نیک انسانان چې هغه نیکمل انسانان دي دا بدن نه خوري کیږي نه. حتی د احد په طرف باندې اوبر علي معاویه رضی الله کومرانو ملګرو لوي ویلي چې راشي د خپل مړي دي جنو باسي چې په احد په شهیدانو باندې اوبر ورالي. یو د حمزه او مصعب ابن عمر قبرونه دي غیر نه خو اصلي لوی ادره الترا واغه دي خلکو رب العالمین محفوظ ساتل دا او د سعودي حکومت هم دا غواړي چې دا قبرونه مګرونه د خلکو نه پټ کی. هلته له ځان سره د قبر پورې خاور راخله روافض ایرانیانو بعض مشرکین چې کله لاړ شي هغه به دا پروګرامونه کوي. مقام ابراهیم باندې بس باغې کې دا خپل ځان سولي رسولي صدر سولي رسولي یې باغې کې مې تسبیح ور پوری واله او دا مسله مې وکړو دا او چې کله دوی د امړي رسول شهیدان یو شهید اته څلوي کال ورسره د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو باندې دا مسله راځي. یو ملګری وی چې کله بلچا والا دیو صحابي د پوسټر ودا بلچا ولګي دا سي تازه ونه وروته لکه اوس د مجلس کې چې سړې په تبرګي بلچا باندې. ابو سعید خدری سعد ابن مالک ابن سنان الانصاري الخزرجي من نجباء الانصار فقيه انسان دریش په ته کې د وفات شوی دی. یوزر اوی احادیث ته ټول نقل لي هغه به چې کله دا حلول د وې شړل لري انتهي وی والله قسم په الله چې د زمکه په سر باندې دغه صحابه کرام د محمد رسول الله نیکان خلک نه نو سمو خیله څنګه انسانان به پیدا شي وی چیرته نیکان خلک نشته شوا د دې خلکو اول بدای به بیغنه ورسه به نوري ام د دوی د سوري او نقشلان نشلان راځي. سل کال ورسته 200 کال ورسته 300 کال ورسته باندې قبرونه د صحابه چاله په خوب کې ورغلي چې په دغه ځای کې زموږ پر قبر باندې وبر ازر لري کوي څنګه چې کتل ما سي کیفیت باندې دي. او الحمدلله زمونږ اوسه په دې ملک د روسان د جهاد په وخت کې ډیر دي شهیدان چې په دې ځای کې د پنځشي دي چې الته قبرستان لته ممکن نه و به چې کله دوی رښتوري د ډیره مده ورسته په طرف د قبرستان وړي لکه څنګه چې په اقوال ورځ باندې شهید پر خدای شوی په مکه کیفیت باندې وسمه خدای شوی دی له ویل شي اثر د کرامت. اثر د کرامت به دا مسله نه چې سړی دا و چې دا اوس د الله شریک دی چې استدلال وایم دا بس زما سره مني ورس ان شاء الله بل واقع کې به اثر د کرامت ذکر کوو چې سره ویل شي اولیاء څوک دي. د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر نه تقریبا او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهم سلور دی والا چا پیر شوی بعض خلک دي جن لاړ شي موږ ته رسول الله قبر ولیدو سوري کې مروکات او جنگله کې مروکات او پنجره کې مروکات دا خالص دروغ وای. امامنا وسيدنا امیر المؤمنین فی الحديث امام بخاری رحمه الله دا اق انسان چې امام شاه ولی الله سے فرمایي چې کم سړی په امام بخاری باندې گزار کوي په امام مسلم باندې وې دا سړی عقیدوي بدعتي دی دا به زنديق ویږي دنیا لسی. دا څومره خطرناک خبرې دي د ټول مسلمانانو په نسبت د قران کریم نور سره زمکه بسر باندې بهترین کتاب چې الجامع الصحيح د امام بخاری رحمه الله دی. د باندې ټک کول په د باندې نقد کول دا د سړي د زړه په دې ډیران توب ګندګي باندې دلالت کوي چې د په زړه کې ګند نه پروت چې دا راځيږي په دې سړي باندې رد کوي د دې کتاب باندې رد کوي او ټول امت مسلمه د تسلیمي هغه د دویمه صدې سړی دی لیکن هغه څه فرمایي حدثنا سليمان التمار حدثنا سفيان عن عائشه سفيان التمار به ویل شویلې چې هغه د عائشه رضی الله عنها شاګرد دی د نبی صلی الله علیه وسلم د قبرونه د ابوبکر او د عمر قبر د درو وړ قبرونه وې دې باندې شستر واړو واړ تکی پرتی وي نه ډیر انتهي اوچت و او نه ډیر انتهي ټیټ و تر دې پورې چې امام بخاری په دویمه صدې کې تیر شوی دی ټول احادیث مسجد نبوي کې لیکلي دي هغه د رسول الله قبر نه دی نو چې څوک چې مال پیغمبر قبر ول دا خالص دروغ دی کنه دی څلور دی ورل دی هغه نه چاپیر کړی هغه پایځه کې دا کړی. د دې عبد الملک ابن مروان والی هغه لویلی حجاج ابن یوسف ته مخکې جمعه کې موږ داغه بعض حال ویلو ډیر خطرناک سړی و دا یو لک سلیری سره کسانه په خپل لاس باندې وشلی نبی صلی الله علیه وسلم د مبیر ویلې قاتل ثقيب کې به یو دروغجن پیدا کیږي مختار ابن ابو عبید الثقفي او بالمبیر په کې دغه سړی دی چې کله مدینه منوره لړاغي مدینه منوره خلکو له اول الزام نشي ولګو چې تاسو ټول د عثمان قاتلین زتا سو وښنه ځکه دا خو بني امیه او جبهه قومندان حتی تر دې پورې باز انسانانو لپاره سټونی کې ودا ټاپی ولګولې دا کوئی د زلت او د بیزتۍ لپاره. انس ابن مالک بشلاړو دی وجلو حسن بصری په شکاش وکي دانس ابن مالک خو له شکل ورنښو شو ورغه نو اراده دا چې پاغه باندې گزار وکي او سختی وکي اگر رب العالمین له توجه وکړ اسکار ویلې په زید دي چې حجاج بن یوسف پاغه باندې برید وکي نو یې اظهار د میر محبت وسره وکي دا مینم د چا په ځړ کې چې اچو دا څوک اچو الله رب العزت دا مینه تعویذونه او انت ورته د مینه تعویذ دلته ورته د مینه تعویذ محمد رسول الله فرمایي چې دا شرک دی شرک دی له شرک ویلې دین په ځان کې پیدا ک خپل به سره مینه د خلکو بجنون کې پیدا شي او که ته څومره حسین یو څومره مالدار او څومره بنگلي خو چې بی دین نه د خلکو بجنون کې بستانه فرق به پیدا کیږي.
نو وی ویلې چې استما الله چا دنه پښتنه وکړه چې دا خو سره وجود د پاره راغی څنګه بیرته ته پرې کوي وی امر رب العالمین لسان وسپار اخر بیا عبد الملک بن مروان لوي دا سړی ما سره لاس پنځه وې د کار کوي هغه ورته خط راولې چې یا کل حجاج بن یوسف لوي چې ایس پیا دې انس بن مالک سره ډېر لحاظ دا خو محمد رسول الله خادم دی به چې هر کار کو دا سره مشوره نو هغه به څه شو خو په دې کې سعید بن جبیر ور باندې گیر شو دا د عبد الله ابن عباس چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ترجمه دغه شاګرد او تابعی دی او چې تابعی دی د قران کریم او چې مفسر دی سعید بن جبیر دا چې کله ونی ول شو ورته مخې لاله وسو ډیر با جرأت عالم دی د زری باندې زمان دی د پسړه کې وړاندېواله ور سوال نه راتلو نو چې کله کینه سم خاموش شو ورته حجاج بن یوسف ورته ویل مسموک نوم دې څه دی هغه ورته وی سعید بن جبیر ډیر په شحامت ورته ویلي سعید بن جبیر وته سعید بن جبیر نه بلکې ته شقیب بن قصير سعید دامن نیکبخت جبیر دامن چې پټي ورته لګیدلی معنا درمانی شوی وته چې شقی بدبخت ابن قصير ستا پلار چې مات شوی دی سعید بن جبیر ورته ویلي وی حجاج متوجه شه زما نوم چې داس ما پلار مالای خېری او داس ما پلار چې ستانه ډیر پویره په نسبت سره ستانه ډیر پوی دی زما په دینوم کې خودلو کی به ورته آشنا ته خندانه کوي چې امر د سوري چې دا خندانه کوي د ورته ویلې به خندا به څنګه زو وکما یا یو سړی به خندا څنګه وکي الموت امامه والنار خلفه چې مرګ مخې روان دي او دغه به شعور سور دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زړه وشي قرطبی تذکرہ کې لیکلي حسن بصری او ځوان ول دی هغه پړه کړه باندې خندا کوله ورته ودل تراشه تر دا معلومات شو پولیس ورات باندې تیرې وینه وی خان دی ولی وې دمر نور صلی الله علیه وسلم کرامتن خندا صادره کړه امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ په خپل مقدمه کې د دوه ورونو تذکرہ ذکر کړي ربیع ابن خراش او ربیع ابن خراش وې دي دوه ورونو په خندا نه کوله تر دې پورې چې کله مړ شول او په تخته باندې کې خضر به غاسلین او دغه چا پر ملګری نه شو وې است خندا وکړه حتی بای سلف دا ویلي وې څه پاک دي چې خلکو مخکې ها 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 په دې باندې خندا وکم اې دې څه مطلب مسله ده نور ته ویلي مال خندا نه د پکار دا زړک لکې په خوراک باندې په زیات اختلاط باندې په زیات ناستو باندې په زیات خنداګانو باندې ګناهونو باندې تصویر استلو باندې بدعت باندې زیات خوبونه باندې سړي جوړ ورانی جوړي کې په قران باندې په دې ذکر باندې یتیم بسر باندې لاس راکاګه مسکین باندې خرچه کوا جنازو کې برخه اخلا د مسلمان پښتنه کو د مریض قبرستان لکه کله وېزه خندا څنګه کوم چې مرګ مخې لدی او ورپسې ور دی حجاج سره برشوا سعید بن جبیر لوي چې په کومه طریقه دی وښنه دومره غټ قاتل سره دا حجاج نو سعید بن جبیر ورته ویل په هغه طریقه باندې مې وښنه چې کومه طریقه باندې تزان لمر خوخ غني ځکه ته چې ما وښني زب مظلوم شم ته ظالم ان شاء الله بس ما انتقام ستانه لي فوج له دې شو کته حجاج بن یوسف راوړې نیت عدرس خان چې ویني پس مکه باندې توې نشي وګدا شړې ورته واره چې بده حلال کو دا ویني حلال کو دا ویني وځي کی غرزوي وی چې کله د سخان ورته راوړو وګت سات دی ورته وار کې او سعید بن جبیر د قران هغه مفسر دی ور باندې سملو چې کله سملو دی دعا الله وکړه وربا وې د دې حجاج بن یوسف د پر اخري انسان د ما وګرځو زمان ورس ورته بل سره ګوره مظلومونه ګرځي الله وی چاړي چې کله واخستا دی ګیره کې ونه پورته کش کې او چاړي ور باندې کې خو چې کله حلال کې او سرونه غوڅ کې وې دومره وینه ډک وته دې بدن لا چې دانه تعد سرخان ټول په دې وینو باندې ډک حجاج بن یوسف چا ویل ویشنا نور مرګونه چې تکي تقریبا یو لک سلوري زره کسان دی وجلې دي ال تر خلکو نه دومره وینه نه چې دي آشنا دومره وینه لاړه دا ولې قسم په الله ودا چې کله ما وجلو د مرنه بالکل ډارې دل نه چې مرچ شي دي زړی بالکل مې ډاکو ویني نه څنګه چې ما چاړه پیرا کله بزړی قوت کې وینه را پاس کول وېزه کځه ته وینه دنه لاړه او مومن انسان مرنه څنګه یریږي ځکه زمونږ د الله په مابین کې ټول شي هغه د مرګ دی خو به ځکه ویلي ولست ابالهنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال الشر ممزعي مرنه مال سيره دا کوم شي کړي نه ځکه مرنه یریږي عبد الله سے چې د جابر رضی الله عنه پلار احد کې ونه د انګل میدان لا انس بن نضر سعد رضی الله عنه قسم په الله چې دوه د غرنه مال د جنت بوی راځي و په دې طریقه باندې سعید ابن جبیر رضی الله تعالی رحمه الله تعالی و دې حلال کی انزل سورې ورسره به د حجاج ختم شو مرش او په دې طریقه باندې دې قد کټ کیو
ملګرو له ویل چې د کټ نه ملکته کې به د اسمه باندې زکه داخله ما بارک د شاقیده ساتي چې دا رب العالمین ماپ نه کې جو په الله باندې امید ساتم چې ما الله ماپ کوي ما د جنگونو خو اسلامي خلافت لپاره کړی د مرغې د بچو غو نه د افکیر څونه ور پیری او ایسه مر شلاړو شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ ورته غسل ودا ازرقی دی خارجي او ازرقی خارجي هغه ورته کافر ویل دي موږ ورته کافر نشو ویلې او ظالم ورته وایو ک کافر واقعي ورانه مال معلوم دی او ک ظالم مال معلوم دی الله پویګو دی پویږي خپل کار دا مسایل کړي محمد ابن قاسم دور ارو د اخر اول کو پاکستان هندستان بنگلاديش د علاقې پیولي ولا اې دی وجنه دا غسر یو استاد مکحول په دې تفسیرونه کې بتا شو غري مکحول په کې د شی ویل دي مکحول اصل کې د کابل باشنده خدای کې عادت د شو چې دا غین نشو ادا کوله هغه په ځبانه به حمزه ویلې اې دی وجنه کتا شو بنگلاديش خلکو ګوري د هندستان خلکو ګوري د پنجاب خلکو ګوري هغه چې کله عین ادا کوي اياک نعبدو نشو ویل اياک نعبدو وی نعبدو وما يعبدون نشو وما يعبدون وي دا وجه دا چې مقبول چون کې دا عین ادا کول نه شو دا کابل باشنده او الترزان سره به ول عالم او دا شاګرد لاندې سره چې کوم ناس عملګری د درس دا د استاد نارنګ اخلي کوم خو چې بده کړي دا غل ور منتقل کیږي او دلته چې محمد ابن قاسم را لګل دی حجاج ابن یوسف دی ملګرو خالص او خالص دی مناسبت له شدي بدعوت کو قران او سنت بل تر باندې دعوت ول چې ته پلانې د دې وجه نظم مسو دعوت مسله هم سي خالص قران او سنت د محمد صلی الله علیه وسلم افغانستان له عبدالرحمن صاحب راولي عبدالرحمن ابن سمره اذربایجان له راولي ګلو موسی ابن نصير محلب ابن ابي صفراء سنان ابن ابي المحبق چې دا ورته وي اصحاب بارو کې دي ټول صحابه کرامو مقصد هم دا خبره واچي اي خلکو قران او سنت دې طرف باندې تاسو روان شي وی شکل دا ولید مرش حجاج بن یوسف مرشو د دې عبد الملک یو بل بچو سليمان ابن عبد الملک هغه ولی احد وټا کو دی ولی ضرور د عبد الملک د مروان یو جو عبد الملک او بل جو عبد العزيز د عبد العزيز بچی چې د عمر رضی ورستا او اېده بچی چې د یو ولید راغی او بل عبد سليمان راغی ولید مرشو چې هغه مسجد نبوي له توسیم ورکړه سليمان ابن عبد الملک راغی سليمان عبد الملک شراغی د څو کار وکړ څلور یو کارونه دا وکړ چې د خلکو د منځونه نه وخت کې کول نه ایست مخکې وخت کې هغه درا وسته اې دی وجنه امام بیزاوی وغیرہ دا ټول لیکي اقامت الصلاه دی ویل شي چې سړی د منځ وختي کوي همیشه کوي ازیاد منځ پاک وي وخت پیژني د رسول الله تابعداري پکې وي او خشوع پکې وي بار بار درسونه کې موږ دا وایو چې کوم منځ کې خشوع نه سفیان ثوری فرمایي تب تل د منځ برباد دي حسن بصری فرمایي باندې خپل منځ په جهنم لږي معاذ ابن جبل بوله کوم سړی چې مونږ کې کی طرف او چپ طرف سړی پیژنو وی فلا صلاه تعالی د سره مونږ ونشو سید ابن جبیر فرمایي او دا قشان دی نور وی منګه سلوي کار مونږ نه کړی ولیکن کی طرف او چپ طرف سړی پیژندل چې داله پکې څوک دی او دا په دې راځي دا خشوع فرض ده په منځ کې د منځ الفاظ صحیح کوا معنا باندې ځم پویوا د مونږ اخره غنا د الله سره مینه ساته او د شریقې دی هغه ځاونه فارغوا اذان کې سوچ کوا رکوع کې سوچ کوا سورې فاتحه په دې کیفیت باندې لولا چې د اسماء الله ما بین کې شریک ده قران په دې تدبر سره لولا چې الله تعالی په اجر درکړي رکوع سجده کې به سوچ کوا تشهود کې به عجیب دعاګانې اخر کې غواړه استغفر الله به و چې الله ستاسو کمې چې مې نه کړي او دا ډوی بهترین والیو اې دې علاقه او د دې والیتوب سره پکې ولایت مو کښړې مخکې مونږ ویلي چې د عمر رضی الله عنه هغه کار شو جګ جوړه او د دې بعض کسانو نه لکه خاص کر سید ابن جبیر چې خندا بینه کوله دی له ویل چې اثر د کرامت سمنه عزت ولی چاله ویل چې د قران او سنت پابند الذين امنوا وكانوا يتقون د الله لپاره یو ځای د الله لپاره جدا کوي جبد الله په ذکر باندې آباد ساتي الله رضان نږدې کوي د فتنې رجانه لړ کېږي سابق ال الخير په دین باندې غوسه کیږي دا کرامت نه لري چې وسړی د الله حق بندل ورکی د دې ذمہ وار دی واغې د غي ذمہ وار دی د غي ذمہ وار دی د ذمہ وار نه څوک چا د سپاره خالص شرک دی او کفر دی د ټول مرزونو علاج کوونکې یعنی لري کوونکې آزاد او د خوشحالي راوستونکې آزاد هغه نه دی مګر یوازې رب العالمین دی الله عز وجل وې دی دا کار وکړي چې دا منځنه اول وخت راوسه بنو مې بالکل رسته کړی و اقا امام چې رکوع سجده اذکار وغیرہ دا سم نه ادا کوي به دې سره بالکل منځ کول پکار دي چې ته په اذکار پورا کولې نشي دویمه طریقې د شو وکړه چې بني امیه وکړه مانځي کې ودر دا غیب الله اکبر نه ویلي
شکل او بتوري مثال یو صورت خلاص کی لکه قل هو الله دا به خلاص ولو احد لو شور شدن بیا ډایرک رکوله بیا سمع الله لمن حمده ویلې بیا چې کله شدید ډایرک بلاندې لاړل تقریبا 22 تکبیر دی پدې کې د پکې بل د ایجاد پر سليمان بن عبد الملک دا ولی وجدا وا چې بني امیه او د عثمان رضی الله د تابعداري شروع کړه چې پرجه حکم کې سماعت پات شو هغه باندې حیا ډېر غالب و د حیا د وجنه اوچت आवाज باندې خبرې نشو کولای هغه چې الله اکبر ویل خلکو بالکل اوریدل نه دی خو علي صاحب د جو کلک انسانو پهلوان چې کله به الله اکبر ویلي ورس خلکو په ټول جمعات بدا اوریدو عبد الملک سليمان بن عبد الملک شراغ وکاګانو دا تاسو کوي الله اکبر پکې وای اکرم رضی الله عنه چې عبد الله بن عباس شاګرد دی هغه د ابو هريره سره سیمونز کړي هغه په دې مانځ کې تکبیرونه کول الله اکبر الله اکبر دا عبد الله بن عباس شراغ وی شیخ ابن عباس به ویا وې دی احمد په سیمونز کې هغه نه پېژاندو سپینګری وو وې تکبیرونه کول وې قسم په الله چې دا سنت ابو القاسم دی محمد صلی الله علیه وسلم تکبیرونه کړي دي لوي تکبیرونه د انتقالات جهادونه ډېر وکړي د خپل وخت په کدا چې په دې وخت کې سليمان ابن عبد الملک باندې مرګ راغی دی بنو عباسیو دومره اختلافات له زور ورکی چې کړه د عباسیو حکومت راغی کنه دي امویانو د څونه بادشاہ چې وي د قبرونه راوي قبرونه په وران کړه دومره عناد او کینی او رب العالمین چې ټول پر قبرونه کې ساتلی و ځکه دا خو د الله اولیاء و انسان دغه نه کوم کمې زیات شوی الله دې ورته بخنه وکي وی چې دا مړ کېدو نو په سفر باندې ارمنستان لراغله او آذربایجان سره کوم علاقه ده درس ولن حکمرانانو چې میدان د جنگ له خپل انتظام رسول اوس په دربینو ولا کو ګوري چې په کوم ځای کې دی او څو وخت دی او څو وخت راغلی او څو وخت لاړو ارمنستان کې دا و چې کوم وخت د باندې د مرګ مسله لاله د ځنکدان په حالت یدیو ملګری او رجاء ابن حیوان رجاء ابن حیوان ویلي ویاشنا ما باندې مرز وفات راځي زه وسوک انتخاب خپل ولی عہد وټاکم خو زما په درونو کې څوک اهل نشته ځکه مروان یو بچی عبد الملک دا غي یو زوی ولید هغه مرچی یو زوی سليمان او بل د هشام ولی بل طرف باندې تر دی عبد العزيز داغه بچی چې دی عمر نو څوک وټاکم وی خو کدی وېزه د تر زمون مسمو خپل خاندان دی زه به یو چټ ولی کوم دې کې مرچانو انتخاب کې بس هغه خلکو اعلان کا وی چې شهیدا وی رجاء ابن حیوان دا خطر واخ سره روان دی هشام ابن عبد الملک ورته مخ لړاقه چې سليمان ابن عبد الملک رور دی وی څنګه چې لزمانو ویل کله کني دی لیکل او چې ټوپونه خوشاله نه وایو او کچیرته نی ویل کله چې سب بغاوت شروع کړو خپل منصب ساتل د بره بغاوت نه خلک کار وای رجاء ابن حیوان ورته ویل چې کوم سره د ارمنستان د خط لراغلو وی صاحب دار خلیفہ حکم د امانت دي نه اعلان عمر ابن عبد العزيز سره مخامخ عمر ابن عبد العزيز ورته ویلي وزمانو خو ویل کله نه کزمانو ویل کله دا ګران کار دی دا څنګه کوم یو عربي خپل بچی له یا بني لا تكون راسا فان الراس مجمع الاوجاع بچی مشرمو غواړه ځکه دا ټول دا سر د ټول دردونو مرکز دی اوس مشرب چې خلک سر ماتي قتلونه کوي ما مشترک او ما رد شو کوي ما هغه شو کوي سلف صالحین به دین لړ کېدل عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر دی ودا مانه دیني اعلانو په دې وخت کې فوج او پولیس مراله دا ټول خلک جماعت مرا داخل کړو ویلي سليمان ابن عبد الملك زرجاء ابن حيوان هغه مال خطر کړی دی وی په دې خط کې دی خلیفہ ولی عہد نیمه ټاکلې تاسو ټول په دې باندې متفق یو کنه وی او به شکل خطبه ویل او خط اخلاص کې په خط کې لیکلی و چې زما ولی عہد زما ورسره چې راځي زما د ترزي عمر ابن عبد العزيز وی شکل عمر ابن عبد العزيز دې خبر نه خبر شو ولاړ وی سبز مکه باندې کینو سروب ور باندې راغی ځکه دا مشیم ډېر ګران کار دی حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې استاد الله سره څخه کسان له دغه صحیح تربیت ونه کې رب العالمین ور جنت دوی پتا باندې حرام دا خو چې کله مړ شي به وګورو اوس وسه به منصب دی او مادیات دی او فلان دی به چې مونږ ټول دي ځانم په وجو عزت په ختمه خو چې دا اصول هغه باندې روب راغی خبرې نشوي کولای تر دې پورې ملګری وراونه ولو او منبر باندې کینو چې منبر کینو لاسونه امکار پرې کوډي هر وخت پورې وشاړل چې کدا سي مورید تاریخ ان شاء الله ورسې ذکر کو ځڅنګ شړېلې تقریبا 15 صدۍ کې د حکومت وسپارل شو یو صدۍ کې به د باندې وفات راغی 2 کال او 15 میاشتې د حکومت ټوله او دا دومره واجب انسان دی چې دله به ویل شي شپږم خلیفہ یا پنځم خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم دا څلور خلیفګان پنځم به حسن ابن علي رضی الله عنه شپږم چې دی هغه عمر ابن عبد العزيز یا چا کټ کړي دی پنځم ګرځولې دی خو بنا بر هر تقدیر دا کوم انسان د حکومت به کړي دی رحمه الله لکه څنګه حکومت چې عمر ابن الخطاب کړو رضی الله تعالی عنه زکه د لور د رب نصیحت پاتې شوی دی
اته تاریخ به ان شاء الله به ذکر کوو چې په کوم طریقه باندې د حکومت وکي څومره حکومت وکي 2 کال او 5 میاشتې کومي کارنامې به کې وشوي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي یو مهم اعلان هغه ده چې ان شاء الله سبانه بل سبا یعنی د جمعې په ورځ باندې زموږ په دارالعلوم تعلیم القرآن او سنت کې د دروي په اول تاریخ باندې شیخ صاحب احمد شاه د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت یو دوره شروع کړې و د ملګرو له هغه به د جمعې په ورځ باندې 8 بجې شروع کیږي لسنیم یې 11 بجې به دغه ختمي پروګرامي چې پاره کې خالص او خالص د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق دا به تشریح کیږي چې زمونږ نبی کوم اخلاق وو موږ څنګه دغه اخلاق په روان شو او دا څنګه موږ کې دا راشي نو ان شاء الله په خپل ټول ملګری خواري کوشش وکړو چې ځان لا ورسول او څومره ملګری چې زمونږ سره د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت سره د اظهار د پر الته برخوالو ان شاء الله رزق بر خیره ټوله الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه و صحبه